السلام علیکم ورحمت الله تعالی وبرکاته. قدرمنو دوستانو، دا دی یو ورور غږ ده، تاجر ده. هغه له موږ چې دا معجون الرجال اخیستی یو 2 ورځې استعمال کړی ده، دا ګټې یې محسوس کړي دي، کومې څه ده یې په خپل غږ کې تاسو ته اورئ. تاسو کولی شئ دا معجون الرجال 9 کیلو وزن لري، 10,000 روپۍ قیمت ده. د پاکستان په هر ښار کې چې تاسو وغواړئ موږ یې د پوسټ په ذریعه باندې یا د ډاک په ذریعه درلېږلی شو، او د ډاک مصرف یې ده 1500 روپۍ. مجموع 10,000 روپۍ که تاسو موږ ته راولېږئ، موږ دا تاسو ته درلېږلی شو او په 2-3 ورځې کې انشاءالله تعالی دررسېږي. ډېر ګټور ده. نورو هم ډېرو کسانو ته موږ ورکړي، ګټې یې محسوس کړي دي او ډېر ځینې خوشحاله دي. دا هم هغو کسانو ته هم ورکړي دي څوک چې له زندانونو راخلاص شوي او په کورني ژوند کې له سخت مشکلاتو سره مخامخ وو. الله تعالی یې ستونزې حل کړي دي او ښه زندګي تېروي. تاسې دا معجون الرجال له موږ ترلاسه کولی شئ. تاسې کولی شئ زموږ په دې نمبرو باندې، دغه زما د واټساپ په نمبرو باندې په ایزي پیسه موږ ته د دې قیمت راولېږئ، د ډاک له مصرف سره 10,000 روپۍ، او موږ به تاسو ته ولېږو انشاءالله تعالی. په دعاګانو کې یاد ساتئ. زه حکیم مولوي قدوسي خبرې کوم له کراچۍ. زما د واټساپ شمېره ده 033420000961 033420000961. والسلام علیکم ورحمت الله تعالی وبرکاته. حکیم صاحب درمنه ماته خو دغه پیدا وکړه. یو خو به چې سهار زه راپاڅېدم لمانځه ته، بیا چې به ویده سوم بیا به تر مازدیګره پروت وم، تر ماسپښینه ویښ به پروت وم. کله به ویده وم، کله به بیا راویښ شم، که بیا به ویده سم. یعنې دومره مې له وسه نه کېده چې ولاړ سم. مثلا ولاړې ته مې بیخي له وسه نه کېده. او اوس دا 2 ورځې پرون هم نه یم ویده شوی، بیخي خوب او ساعت شپې خوب کافي وي. نو د ورځې بیخي خوب برابر وي که نه، دا نه احساسوم چې یاره خوب مې کړی وی، بدن ستړی نه ښکاري، داسې چست یم ورسره. بل به چې زه سهار راپاڅېدم نو د ما پښو به بیخي ډېر درد کوه، بیا خاص کر دا تلې نه دي د پښو تلې، دا به مې بیخي زیات خوږېدې، درد به یې کوه. نو هغه درد نشته ورسره. او بل ذهني ستړیا به محسوسوله، دا سترګې به راباندې وړې وي، بس په دماغ به یو قسم بوج و، هغه نشته، هغه هم ورسره کنټرول ده. او بل دغه د مردانه طاقت خبره ده، دا خو یې بیخي سیوا کړی دی، یو مخ یې زیات کړی دی. دا 2 خوراکو سره ستاسو نسخه نه ده معجون الرجال. نو دغه له دا 2 خوراکو سره یې بیخي زیات سوی دی. نو بس دغه پیدې راته کړي دي. یو چست یم ورسره، بیخي خوب مې ورسره برابر ده. بس مخصوصا چې څومره خوب وکړم سهار لمانځه ته چې راپاڅم، بس هغه کفایت کوي. په هغه وروسته د زیاتې سستي نه محسوسوم. بل مې دا د بدن د پښو دردونه مې درته وویل، دا به داسې پړسېدلې غټې راته ښکاري کېدې پښې، درد به یې کولی، هغه ورسره کنټرول ده. او بل مې تشې متیازې ډېرې برابرې دي. لکه تشې متیازې به مې مخکې د هغه نه لرلی، پرېشر نه ده، دغسې به کېدې، خو بس ورسره په تکلیف ومومه. اوس خو ډېر ورسره ښه یم، دا 2 خوراکو سره بیخي ډېر ښه یم. نو مخکې به ما اوبه زیاتې څښلې او تشې متیازې به بیخي راتلې نه، په ورځ کې به 1 یا 2 وار کښېنستم. اوس له سهار له لمانځه بعد اوس دا د 10:30 بجې دي د سهار، تقریبا 3 واره تللی تشو متیازو کې کښېنستی یم. نو دغه فایدې یې راته کړي دي. نو په مخ به انشاءالله نور څه کوم بیمارۍ وي انشاءالله هغو ته به هم درمل سي. الله تعالی دې تاسو ته اجرونه درکړي. الله تعالی مو په دې علم کې برکت نور هم واچوه چې د خلکو د مریضۍ تداوي سي. الله تعالی دې تاسو ته اجرونه درکړي.